هرات ولایت کې د ښار د سړکونو پراخولو 2 پروژې پیل شوې. د هرات ولایت ښاروالۍ ریاست له لوري د ښار ښکلا په موخه اویا رغنیزه او انکشافي پروژې د 980 میلیونه افغانیو په لګښت پلان کړي دي چې له یاد پروژو څخه نن یو ځل بیا د ښار په 2 ناحیو کې د ترافیکي پیښو د کموالي په موخه د سړک پراخولو 2 پروژې پیل شوې چې چارې به ډیر ژر بشپړې شي. د یاد پروژو په اړه د ښاروالۍ د مطبوعاتو مدیر ښاغلی ارمل ناصري د پولیس راډیو سره د خبرو پر مهال وویل: نظم راوستلو په خاطر او همدارنګه د ښار د تزیین او ترافیکي ستونزو د هوارۍ په موخه د هرات ښاروالۍ ادارې ته په روان کال کې شاوخوا 8 انکشافي رغنیزې او پرمختیایي پروژې د 980 میلیونه افغانۍ په لګښت پلان کړي دي چې د نیکه مرغه تر دې ګړی 40 انکشافي او رغنیزې پروژې ټول رسما افتتاح او چارې پیل شوې دي. او لکه څنګه چې تاسو شاهدان یاست، نن د همدغو رغنیزو او پرمختیایي پروژو په لړ کې چې موږ افتتاح کړي دي، نن د 2 زیرګذرونو د کار د پیل او افتتاح پروژه وه چې نن رسما د هرات والي او هیئت رهبرۍ همدارنګه د نورو اداراتو زیربط اداراتو د مسؤلانو په شتون کې نن رسما افتتاح او د چارې پیل شوې. بلخوا د یادې پروژې انجینر وویل چې دا پروژه به د پوره کیفیت سره بشپړه شي. پروژه زیرگذر برای مطلع و زیرگذر مطلع ابتدا شده از مقابل مارکت فهیم به عرض 8 متر و به طول 640 متر مقابل ریاست ترانسپورت ختم میشه و این 2 چوکه یا 2 چهارراه پاس میکنه، یک چوک گلا و چوک سینما و این 2 چوکه پاس میکنه زیرگذر و از قسمت بالا از این میشه موتورها رفت آمد داشته. د ښار 2 تنه اوسیدونکو ویل چې د ښاروالۍ له اقداماتو او پروژو خوښ یو. دوی زیاتوي چې ښاروالۍ دې ته ورته نورې پروژې هم ښار کې بشپړې کړي دي او دا پروژه مهمه وبلل. سران امارات اسلامی توجه جدی به رونق و توسعه شهری دارند. این پروژه اعمار زیرگذر که واسطه کاهش ازدحام ترافیکی در شهر هرات هست، این یک رول بسیار مهم در کاهش ازدحام داره و سهولت‌های بسیار زیادی برای شهروندان شریف شهر هرات و مسافرین بازدیدکنندگان و عابرین شهری. د یادونې وړ ده چې ښاروالۍ د سږني کال په جریان کې زیات شمیر نورې پروژې هم بشپړې کړي دي او لا هم جریان لري. پولیس د ټولنې خدمتګار